أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو محصلینو، نننۍ ورځ درس زموږ د ژورنالیزم موخه ده یا کاروبار په دې بحث کوو او بل د یوه ژورنالیست ځانګړتیاوې په دې بحث کوو. اول یو څه ژورنالیزم موخه ده یا کاروبار. یعنی ژورنالیزم ورک ده یا ژورنالیزم پرپس، یوه موخه ده، یو هدف ده. اول یو څه ژورنالیزم د یوې موخې په توګه څېړو. د موخې هر انسان چې هر یو فعالیت کوي، انسان چې هر ډول کار ترسره کوي، خاص یو هدف لري، یو مقصد لري، یوه موخه لري. نو ژورنالیزم چې رامنځته شوی ده دا هم د یوه هدف یوه مقصد په خاطر رامنځته شوی ده. چې مخکې موږ وویل د ژورنالیزم هدف څه ده؟ د خلکو لارښوونه کول، خلکو ته تعلیم ورکول، خلکو ته تفریح برابرول، خلکو ته سالمه روزنه ورکول، خلک د معلوماتو اطلاعاتو دې نه خبرول، دا د ژورنالیزم موخه ده. نو له دې ځایه ویلی شو چې ژورنالیزم چې دا موخه ده، یو مقصد ده، یو هدف ده. ژورنالیزم د یوه موخې یا مقصد په توګه رامنځته شوی ده. ژورنالیزم د یوې موخې یوه هدف لرونکي مسلک نوم ده. نو ځکه چې موږ مخکې وو چې انسان چې کوم فعالیت کوي خاص یو هدف مقصد نه لري، نو د ژورنالیزم موخه مقصد معلوم ده چې هغه خلکو ته اطلاع ورکول دي، زده کړه ورکول دي، تعلیم ورکول دي، تفریح برابرول دي، له سالم لارې ته د خلکو رهبري کول دي، چې دا د ژورنالیزم موخه ده. هر څو په دا خو پوه شولو چې ژورنالیزم موخه لري، نو ژورنالیزم یوه موخه شوه. هر څو کاروبار ده چې ژورنالیزم کاروبار ده او که نه. کله چې انسان یوه موخه ولري، کله چې انسان یو مقصد ولري، کله چې انسان یو هدف لري، د هغې د هدف د پوره کولو لپاره ضرور ده چې دا باید مالي اړخ یې پیاوړی وي. موږ وویل چې ژورنالیزم موخه ده خلکو ته تعلیم ورکوي. کله چې تعلیم ورکوي فرضاً راډیو د تلویزیون د ورځپاڼه ده، د دې په اساس خپل خلک خبروي یا تعلیم ورکوي، ښوونه روزنه ورکوي. اوس دا ورځپاڼه، دا راډیو، دا تلویزیون دا خوا دي چې په اساس کور کوي، کومو وسایلو په اساس کور کوي، کوم سرچینو په اساس کور کوي چې هغې ته بیا انساني سرچینه ضرورت لري، هغې ته بیا مالي سرچینه هم ضرورت لري. نو کله چې ژورنالیزم موخه شوله، د دې موخې د بشپړولو لپاره دا مجبور ده چې د ورځپاڼې لپاره پیسې پیدا کړي، د ورځپاڼې لپاره روپۍ پیدا کړي. دا مجبور ده چې تلویزیون تاسیسوي یو څوک، نو د تلویزیون د کارکوونکو د تلویزیون د وسایلو لپاره باید پیسې پیدا کړي، د راډیو لپاره باید پیسې پیدا کړي. کله چې ته ورځپاڼه خرڅېږي، ته لوستونکي زیاتېږي، ته مجبور یې چې د ورځپاڼې تیراژ دا ګڼې چې د ډېرې چاپې کړي، نو د چاپ کولو لپاره هغې ته پیسو ته ضرورت ده چې بغیر د پیسو نه امکان نه لري. نو ژورنالیزم چې ده هم موخه ده، هم چې ده کاروبار ده. ژورنالیزم هم علم ده، هم مسلک ده. ژورنالیزم هم موخه ده، هم کاروبار ده، ځکه موخه بغیر د پیسو نه دا امکان نه لري. نو له دې ځایه پوهېږو چې ژورنالیزم موخه ده او ژورنالیزم چې ده کاروبار هم دی. هر څو اوس د ژورنالیست ځانګړتیاوې وایو چې ژورنالیست باید کومې ځانګړتیاوې ولري. د ژورنالیست یوه ځانګړتیا دا ده چې هغه باید فهیم طبیعت ولري، نرم طبیعت ولري. ځکه ژورنالیزم داسې یو مسلک ده چې دا د هر ډول خلکو سره مخامخ کېږي. نو دې مخامخ کول څوک به سخت طبیعته وي، څوک به تیز غږېږي، څوک به ورو غږېږي. او کله چې ژورنالیست فهیم طبیعت ونه لري، نو نشي کولی چې هغه د پېښې بیخ ته یا تال ته زون ورسوي، یو ښه راپور، یو ښه خبر، یوه مقاله ښه جوړه کړي. او بله ځانګړتیا د ژورنالیست لپاره دا ده چې دا باید ارام ذهن ولري. ځکه که چېرته دا ارام ذهن ونه لري، نو دا نشي کولی چې د پېښو په دقیق ډول مطالعه کړي، د پېښې هر اړخ وڅېړي، تنګېږي بیا. نو دې لپاره ارام ذهن شرط ده. او دریم شرط دا ده چې دا باید ذهني پراخ وي. د ژورنالیست بله ځانګړتیا چې ده د ذهن پراخول، ذهن باید پراخ وي. او بل د پرېکړې ځواک باید ولري. که چېرته ژورنالیست سره د پرېکړې ځواک نه وي، نو ژورنالیزم خو داسې علم، داسې مسلک ده چې په هغه کې ته باید خلکو ته زر معلومات ورسوي. نو که چېرته دا په پرېکړه لګېږي چې د خبر خپور کړم که نه، د خبر لپاره کوم لیډ ولیکم، په دا کې دا ګنګس شي او پرېکړه زر ونه کړي، نو بیا کوم معلومات چې دي هغه بیا د زړښت معنا ورکوي. نو پرېکړې ځواک باید ولري. او بل چې دا د لیدنې ځواک باید ولري.
ژورنالیست باید دا د ټولنې سترګې وي، د ټولنې سترګې باید وي ژورنالیست. ځکه کله چې ژورنالیست خپل کور نه راوځي باید فکر وکړي چې زه تر به زوره پورې چې څم هغه کوم شیون دي چې په هغه مې خبر راپور جوړېږي، کوم شیون دی مو په لیاره کې تر به زوره پورې دي. ایمل پسرلي خپل کتابه کې یو دا لیکلی دی چې مو یوه رسنۍ ته ژورنالیستان نیول. نو بیا مې یوه پوښتنه دا وه چې اکثره بېځوابه پاتې شول، هغه ناکامه شول په انټرویو کې چې تاسې د هغې ځای نه تر د موږ دفتره پورې چې رسېدلي دی په دا لیار کې مو داسې څه ولیدل چې په هغه په خبر ارزي یا په راپور ارزي؟ چې ټولو ځواب نه و، نو انټرویو کې ناکام شول. ایمل پسرلي بیا بل ځای کې لیکلي دي چې واورې زه بي بي سي سټوډیو نه راوتل، چې کله سټوډیو نه راوتلم مخته یو سپین ږیری و، چې کله مو سپین ږیری ولیدلم زه مونږ یې پوښتنه وکړه چې ته چی کور ورکوې؟ بیا مو ورته وویل چې زه خو ژورنالیست یم. وویل چې او ته خو موږ ړوندی تاسې لیدونکي یې، یعنې موږ د ړندو مثال لرو، تاسې لیدونکي چې تاسو ته فرض اندازه کې زه اوس تو سره راولم مو ته څه نه برېښي، زه نه پوهېږم، خو تو ته پاتې لګېږي چې په دانې خبر جوړېږي، په دانې راپور جوړېږي. نو ژورنالیست دا باید د لیدنې ځواک ولري، دا باید په ټولنه کې داسې مثال ولري لکه د انسان کې چې سترګې دي، یعنې هر طرف ته باید فکر وي او بل پراخه مطالعه ولري. ځکه که چېرته دا حقوقي برخه کې اوس راپور جوړوي یا په ساینسي برخه کې راپور جوړوي، مجبور ته چې هغه ساینس په برخه کې، حقوقو برخه کې او دا نورو علومو برخې مضامین ترمینالوژي دا شیان مطالعه کړي، د هغې په اساس ځوان سرته ورسوي، بغیر د مطالعې نه نه کېږي. او بل چې د عامو معلوماتو نه دا باید خبر وي، د خپل چاپېریال د پېښو نه چې موږ په چاپېریال کې څه پېښېږي، په نړۍ کې څه روان دي، په نړۍ کې څه رامنځته کېږي، نړۍ کوم طرف ته ده، موږ کوم طرف ته، دا ټولو عامو معلوماتو نه دا باید خبر وي او په ژبه باید برلاسه وي. ځکه په ژورنالیزم کې د ژورنالیزم یا ژورنالیستیک ژبې ځانګړتیا دا ده چې دا باید ساده وي، اسانه وي او لنډه وي. که چېرته دا په ژبه برلاسۍ ونه لري نو نشي کولی چې یو ښه راپور یو خبر جوړ کړي. د ژبې په باره کې به زه دومره وایم چې پاسکال یو وخت خپل ملګري ته خط لیکلی و، دا د ژورنالیزم لپاره دا چې په اساسي پراخه مطالعې په اساس پاسکال یو ملګري ته خط ولیکلو، هغه ډېر وږو، هغه چې و ډېر وږو. کله چې بانک په د پکټې ولیکل د پاسکال ملګري ته یې ولیکل چې بخښنه زیاته غواړم خط ته ځکه وږ شو چې وخت مې نه لرلو چې لاندې کړم. یعنې د خبرو اوږدوالی د بیرته لنډول دا یو مهارت لري. نو دې وجې نه موږ د علما یې چې ژورنالیست چې دا باید په ژبه برلاسه وي، ژبه چې کله په ژورنالیزم کې کوي هغه باید ساده لنډه وي، یعنې د لنډول د ژبې دا یو مهارت غواړي، یو کمال غواړي. او بل چې دا د تلویزیون خپرونې ځکه د راډیو په نسبت چې وي لږې ګرونې وي، پیچلې وي، تلویزیون کې خبرونه دا شیان چې وي دا کم وي، ځکه نوره خو د تصویر په واسطه بیانېږي، په راډیو کې بیا لږ هغې په نسبت چې وي اوږده وي. او بل چې دا ژورنالیست بله ځانګړتیا دا ده چې هغه د روانو حالاتو نه باید خبر وي، چې فرضاً څه روان دي په نړۍ کې، په چاپېریال کې، مو په هېواد کې دي، مو په منطقه کې، مو په ساحه کې څه روان دي، دې نه باید خبر وي. او بل چې د ژباړې وړتیا ولري، د پلټنې ماده باید ورسره موجوده وي، ناپیلتوب باید ناپیلتوب دا ډېر مهم ده. ځکه ژورنالیست باید هېڅکله دا شی ونه کړي چې د پېښې یو اړخه بیان کړي او بل تت پرېږدي، نه، دا ناپیلتوب نه شو. دا تر ټولو اساسي نقطه ده په ژورنالیزم کې چې دا حیثیت باید ولري، بل د مرستې ارتفاع باید ولري او د کار سره مینه شوق ولري او همداسې په کار کې تیزي. مخکې وویل چې په ژورنالیزم کې چې دا سرعت مهم ده، خو هېڅکله باید سرعت تر دقت تر سرعته قربان نه کړي. او بل چې دا نن ورځ دا دومره بحث ده، دوه شیان مونږ وویل، د ژورنالیزم موخه، ژورنالیزم مسلک چې دا د یوې موخې په توګه استعمالېږي، کاروبار د هغې وغږېدلو، او بل د یوه ژورنالیست په ځانګړتیاو وغږېدلو. هر څو نن یوازې پانو ته یایو چې دا د سره ولیکئ ټیلی پرینټر، چې ټیلی پرینټر څه شي ته ویل کېږي. یعنې کله چې د رسنۍ کوم معلومات ترلاسه کوي، بعضې وخت کې دا وي چې هغه د یوه مشخص ادرس له لورې ورته رسېږي. ټیلی پرینټر تعریف د سره ولیکئ. ټیلی پرینټر اژنسونه، خبري اژنسونه، کله چې مطبوعاتو او رسنیو ته د کومې وسیلې په واسطه معلومات، اطلاعات، خبرونه لیږدوي، هغې ته ټیلی پرینټر ویل کېږي. هغې ته څه ویل کېږي؟ ټیلی پرینټر. او د نن ورځې پوښتنه به دا وي چې د خپل فکر نظره ته سوچ په وایه، یعنې د تو د نظره
د ستاسو له نظره ښه ژورنالیست کوم دی یعنې کوم یوه ژورنالیست ته به تاسې ښه ژورنالیست نوم ورکوئ وما علینا الا البلاغ